خبره ای ملګرو د خلوص او د وفا ده. دنیا کې د سپرلو لاره نیولې وایه چا ده. که سترګې د مجنون شي سر نشه زړګي د مینې محل ورپسې مه ګورئ جونګړه کې لیلا ده. سلامونه نیکې هیلې احترامات یې وایي. بیا زه یم وقاص احمد او را سره د ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب. مونږ په اجمل حق بابا باندې پروګرام کړی و. اجمل بابا چې و نو دا نیشنلیست شاعر چې کوم دی نو پېژندی شو او لکه خلکو به دې باندې اعتراضات کړي چې لکه دا ولې. نو د هغې جواب دا دی چې اجمل بابا چې و نو دا پښتون و او پښتانه چې و نو لکه هغه ټایم کې او اوس هم چې کوم دی نو زیاتې ظلم ورسره کېږي، حقونه یې والي کېږي. نو که مونږ وګورو که الریډي دا یو پسمانده طبقه شوله پښتانو، نو اجمل بابا که د پسمانده طبقې مشر شو او که د پښتنو مشر شو نو دا یو خبره ده. نو په دې باندې مونږ له دغه نه دی پکار چې مونږ دا ووایو چې دا د نیشنلیسټو مشر و دا د پسمانده طبقې مشر و. دا خبره مونږ په ابتدا کې کړې وه چې قرآن زما زړه کې دی، مارکسیزم زما سر کې دی او په رګونو کې زما پښتنه وینه ده. نو دا درې واړه په اجمل بابا کې وو، خو چې کوم سفرینګز وو او کوم جمهوریت هغه بیا ماتېدلو نو هغې په وجه باندې هغه لکه د پښتنو لیډر شو. بهر دنیا د هغه د شاعران هم هغه مره خبر نه شوه. دا خو چې انګریزۍ کې ترجمې وشوې نو په نور پاکستان کې خلکو ته پته ولګي چې دی شاعر هم دی. نو خبره په دې خبره باندې مطلب لګا جنګ جګړه نه ده پکار. بالکل د پسمانده طبقې نماینده و، خو پښتونولي پکې هم د کمال درجې وه.